د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کیږي که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهم خبرو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ په افغانستان کې د طالبانو حکومت کلیدي وزیرانو له مولوي هیبت الله اخندزاده سره لیدلي د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د یو شمېر ولایتونو له علماو سره یوځای د مشر لیدو ته کندهار ته تللي د طالبانو حکومت ویلي چې دغه چارواکو د یو شمېر ولایتونو له علماو سره یوځای په کندهار کې له خپل مشر سره لیدلي د طالبانو د حکومت ویان بي بي سي ته ویلي دوی په خپلو کاري چارو کې مشورې ته کندهار کې خپل مشر ته ورغلي په دغه چارواکو کې د ملي دفاع کورنیو چارو بهرنیو چارو او مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیران شامل دي ځینو سرچینو کندهار ته د طالبانو د استخباراتو د مشر تګ خبر هم ورکړی د طالبانو د حکومت د کابینې دغه غړي له هغه څیرو دي چې د خپلې مشرتابه د اوږدمهالو سیاستونو په اړه په غونډه کې په ډاګه نظرونه څرګند کړي او د نجونو د زده کړو په ملاتړ یې هم بیا غږ پورته کړی د طالبانو د حکومت د کابینې هغه غړي چې هم کلیدي وزارتونه پر مخ وړي هم د دغه خوځښت له مهمو سټو دي او هم یې په دې وروستیو کې د خپل نظام د لرلیدنو او په تیره بیا د ښځو د زده کړو په تړاو د لوړ غږ نظرونه لرلي وو خپل مشر لیدو ته کندهار ته ورغلي که څه هم د طالبانو حکومت وایي دوی د یو شمېر ولایتونو له علماو سره یوځای د مشر لیدو ته کندهار ته تللي د طالبانو د حکومت اعلامیه وایي چې د یو شمېر ولایتونو له علماو سره د ملي دفاع کورنیو چارو بهرنیو چارو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارتونو سرپرستانو هم د دوی له مشر هیبت الله اخندزاده سره په غونډه کې ګډون کړی د طالبانو حکومت ویلي چې طالبانو مشر دغه علما او مسؤلین خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي دیني علم د ترویج په ګډون یا توصیې ورته کړي دي قدرمنو دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر تر بیا ښه وخت